لکه حدیث مبارک کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث راوی دی او دا د بخاری شریف بالکل اخیری حدیث دی. د بخاری شریف اخیری حدیث دا دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کلمتان خفیفتان علی اللسان. کلمتان دو کلمې دي، صرف دو کلمې خفیفتان علی اللسان، په جبه باندې ډېرې سپکې دي. ولې اسانې کلمې دي، ګرانې دي نه، اسانې کلمې دي په جبه باندې. او ثقیلتان فی المیزان، او په تله د میزان کې ډېر زیات وزن لري، درنې دي. کلمې صرف دو کلمې دي، په جبه ډېرې زیاتې اسانې دي، هر انسان یې ویلی شي، خو د نیکو په تله کې هغه ډېر زیات وزن لري، ډېرې درنې کلمې دي. او حبیبتان الی الرحمن، الله تبارک وتعالی ته ډېرې زیاتې خوښې هم دي. اوس څومره اسانه خبره ده. کلمې څو دي؟ دوه کلمې دي. ګرانې دي نه، ډېرې اسانې کلمې دي. نو چې اسانې دي کېدای شي ثواب هم کمی نه، په تلې د اعمالو کې د نیکو په تلې کې ډېر زیات وزن لري. او حبیبتان الی الرحمن، الله تبارک وتعالی ته خوښې هم ډېرې زیاتې دي. کمی دي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. څومره اسانه کلمې دار سړی یادولی شي که نشي یادولی؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا داسې کلمې دي، داسې کلمې چې نبی علیہ السلام فرمایي په ژبه باندې اسانې دي، د نیکو په تله کې ډېر زیات وزن لري، او الله جل جلاله ته ډېرې زیاتې خوښې دي، ډېرې زیاتې خوښې دي. نو دا کلمې بار بار وایه، بار بار وایه. کمی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. ځکه چې دې کې د الله تبارک وتعالی نوم دی، او د الله تبارک وتعالی د نوم د وزن موافق هیڅ شی نشته دی. د الله جل جلاله نوم چې څومره وزن لري که نه، دومره بل شی وزن نه لري. دا ډېر زیاتې وزني کلمې دي، وزني کلمې. نو یو خدا چې موږ دا ذکر ډېر زیات کو، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. چې دا ذکر موږ د الله تبارک وتعالی ډېر زیات کو. دغرنګې د لا اله الا الله دا کلمه ډېره زیاته وایو. لا اله الا الله دا کلمه ډېره زیاته وایو. حدیث مبارک کې راځي یو ځل موسی علیه السلام د الله تبارک وتعالی په دربار کې درخواست وکړو، وی الله مالا یو داسې جدا کلمه راکړه چې زه یې وامه، مالا یو خاص ذکر راکړه چې زه په هغې سره تا یادومه. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایلي موسی لا اله الا الله دا کلمه وایه. کومه کلمه وایه؟ لا اله الا الله. موسی علیه السلام فرمایل وی الله تبارک وتعالی دا خو ټول خلق وي، الله دا کلمه خو ټول خلق وي، مالا یو خاص ذکر پکار دی، جدا ذکر پکار دی چې د هغې سبب بل هېڅ چاته معلوم نه وي چې زه یې صرف کومه. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل اے موسی دا کومه کلمه چې ده که نه لا اله الا الله، د دې نه بله غوره کلمه شته دی نه چې زه یې تاله درکړم، د دې نه بله د ثواب کلمه شته دی نه چې زه یې تاله درکړمه. وی ځکه کو چېرته دا لا اله الا الله کلمه په یو چابړي کې کېښودی شي، او په دې کائناتو کې چې دا څومره څیزونه موجود دي، دا وواړه ځمکې، دا وواړه اسمانونه، ورسره دا غرونه، دریابونه، او دا تمام انسانان او زناور، دا هر څه دا په بل چابړي کې کېښودی شي. وی دا هر څه به سپک شي او د لا اله الا الله کلمه به ترې درنه شي. زه تاله د دې نه ما سوا بله کومه کلمه درکړمه چې ته یې ووایې، د دې نه بله وزنداره کلمه شته دی نه، نو زه تاله څنګه بله کلمه درکړمه؟ نو موسی هم دغه کلمه وایه چې لا اله الا الله دا کلمه وایه. نو دا ډېر زیات ګوره الله تبارک وتعالی ډېر مهربانه ذات دی. څومره آسان کلمات دي، ثوابونه پې څومره زیات دي. دارنګې چې کله مصیبتونه مشکلات در باندې راشي، هم د الله ذکر کوه، هم د الله ذکر کوه.